بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول دوستان به په خیریت سره. نننۍ وظیفه چې کومه ده دا ډېرې یو ناشنا وظیفه ده. زمونږ به د معاشره کې یو شی ډېر عام شوی، یو ناسور دی چې هغې ته نشه وایي. د نشې نه د صبرېدو دپاره دا یو ډېره بهترینه وظیفه ده. د چا زوی، خاوند، رور د کور څوک نشه کوي او دوی غواړي چې دا د نشې نه صبر شي، دا نننۍ وظیفه وکړي. انشاءالله د الله په حکم باندې به لازمي دا به ختمیږي. د اجازت دپاره به چینل سبسکرایب کوئ، زموږ سره به د چینل کې اوسئ، ویډیو به لایک کوئ. انشاءالله العزیز بهترین اعمال وظایف به تاسو ته ښیم. عمل دا دی چې د چا په کور کې وي او کنې څوک یې چاته ښیي د خوراک په څه شیز باندې. اوس نشهیي دی، چرسي دی، پوډري دی، آیسي دی، الله رب العزت را باندې نه لیدل کوي. خو دا آیس مایس وایي دا نن سبا ډېر زیات عام شوي دي. نو 3 ځل به سوره عصر قرآن شریف کې دی، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او 90 ځل، لسکم سلزل، څوک ورته لس د براتیا وایي، لسکم سلزل 90 ځل یا صبورو یا صبورو دا پې ووایې. ډوډۍ پې وله دموئ، چیني پې وله دموئ. ښه خبره دا ده چې په خپل کور کې چې چیني او چای وله وړئ، ډوډۍ ترکاري وله وړئ، اوبه وله ورکوئ، دا وله ورکوئ. انشاءالله العزیز چې دا تاسو دله ورکوئ او یو څو ورځو کې به الله رب العزت د ده دا زړه رو صبر کړي. اصل کې مسله دا ده چې زموږ دا خلک چې کوم دی دا عادت شوي بدي دي چې د کور نه ځي نو مطلب ته به چې ډاکټر د دوکان نه بیرته راځي نو ته به یې ختموي. نو هغه وایي چې د وظیفې سره همداسې کار وشي. صاحبانو دا د الله کلام دی، دا د الله ته موږ منت کوو. یا صبورو یا صبورو یا صبورو ترجمه باندې پوهېږئ، ای صبر ورکوونکی، ای صبر ورکوونکی. نو الله رب العزت ته چې ته کله ډېر دا وایې نو الله رب العزت خپل رحم وکړي، ستا دعا قبوله کړي. اوس د الله رب العزت ستا دا دعا په یو ورځ کې قبلوي، په یو میاشت کې قبلوي، په 6 میاشتو کې قبلوي. نو ستا خو پسې خرچه نه راځي که نه، خپل د کور علاج دی دا وکئ. بیا هم دا طریقه ښیم. 3 ځل سورة العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او بیا لسکم سلزل 90 ځل 90 ځل یا صبورو، دا د خوراک په څه شي باندې چې دم کې او دلې روزانه ورکوي. الله رب العزت به د ده دا زړه د نشې نه صبر کړي او دا پریشانی به د کور والا د طرف نه هم ختمه شي. الله رب العزت دې زموږ ټول بچي نیک عمله کړي، که هغه هلکان دي که جنکۍ دي، څومره چې نشیان دي الله د نشو نه صبر کړي او الله رب العزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. انشاءالله العزیز ژوند وفا وکړه. بیا به د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم. د الله په امان.